د پښتني مینې حیا ده چې خاموش پاتې یم د پښتني مینې حیا ده چې خاموش پاتې یم ګینې د زړه خبرې نورې پټولی نه شم پټه پرده کې خواله راشه چې پټ پټ مشغول شو پټه پرده کې خواله راشه چې پټ پټ مشغول شو پښتني پیغلې ستا حیا رسوا کولی نه شم السلام علیکم ملګرو ستاسو سرور اکرم علي نادان یم موجود یم یو ځل بیا په ذیل اسوات سادات کې او کوشش کوم چې داسې یو شخصیت راسره ناست دی چې نه غواړم چې د هغو تعریف وکړم ځکه چې پښتون ولس دی چې څه لیکلي دي څومره خدمتونه یې کړي یقینا هغې نه تاسو ټول پښتون ولس خبر یې خو بیا هم لنډه شان پېژندګلو به ورسره کوو او خواږه خوندور لفظونه به ترې اورو ډېر محترم غوث احمد صاحب ته په خپل پروګرام لږ انتظار کې هرکلی دی ډېره مننه اکرم صاحب چې تاسو زه دې قابل وګڼلم ما له دا دی ما سره مشغول شوم ما لومړی مقرر کړه چې زه خپل خیالات خپل اکرم سره شریک کړم ستاسو ډېره مننه ستاسو هم ډېره زیاته مننه یقینا چې ستاسو ژوند ډېر زیات مصروفه دی ستاسو د انتهایی مشهور یم دا راته ووایي چې ستاسو خپل نوم څه دی او تخلص مو څه دی خپل نوم خو زما غوث احمد دی او شاعري چونکې د وخت نه مې ورسره مینه وه داسې شاعر ځان ته زه نه وی شم ویلی باقاعده خو بیا هم هغه مینې په وجه باندې ځان ته مې یو تخلص دوه مې مخکې بدل کړي دي اوس اخري تخلص مې چې دی نه فاخر دی او بس انشاءالله هم دې تخلص سره به رخصتېږو تر دې دمه پورې تاسو زیات نظمونه غزلې ټپې ټپیزې چاربیتې غزلنامې دي آیا تاسو ټولو نه زیات کار په څه کې کړی نو پښتو ادب کې او اردو ادب کې تقریبا موږ سره یو څیز دی چې هغې باندې هر شاعر آغاز کړی دی او هغه دی غزل نو ما تقریبا غزلې لږې زیاتې دغه کړي دي نور کم اصناف چې دي هغه کې داسې یو نیم نظم یا یو نیم قطعه لیکلې یا بل داسې وصف وکړه هغه کړی خو داسې ډېر کلام را سره موجود نشته ځکه چې ما درته وویل چې زه بس باقاعده شاعر نه یم خو د شعر و ادب سره مې مینه ده نو هغه مینې اظهار دپاره کله کله داسې په موډ کې راشم یا مې ذهن ورته برابر وي نو څه نه څه ذکر وکړم حاجي دا زموږ ډېر محترم غوث احمد فاخر صاحب کوشش به کوو چې د دوی نه خوندور څه هم واورو نو کتونکي به ستاسو د خوږو لفظونو په انتظار وي نو غواړو چې خواږه سره شریک کړي مننه اکرم صاحب دا یو وړوکی شان غزل مې لیکلی دا به سره شریک کړم ارشاد ظلم چې تا کړی دی زما سره ظلم چې تا کړی دی زما سره داسې خو څوک نه کوي د چا سره زړه مې دی زخمي زخم مې نه ښکاري زړه مې دی زخمي زخم نه ښکاري زړه مې دی زخمي زخم مې نه ښکاري داسې دې ویشتلی یم ادا سره ښکته چې د خپل زړګي ته وګورم فکر مې پیدا شي یاره تا سره دا شعر ښکته چې د خپل زړګي ته وګورم فکر مې پیدا شي یاره تا سره عدل او انصاف هم چېرته ورځ به وي عدل او انصاف هم چېرته ورځ به وي سوال جواب ته څه کوې ته ما سره داسې مې د خوب زړګي نصیب نه شو داسې مې د خوب زړګي نصیب نه شو یا چې خواله راشي د خندا سره نوم د جفاکار نه قبلومه زه نوم د جفاکار نه قبلومه زه مرګ مې دی قبول خو د وفا سره مینه د فاخر په زړه کې پټه ده مینه د فاخر په زړه کې پټه ده ذکر یې هرګز نه کوي شان سره دا شعر مینه د فاخر په زړه کې پټه ده مینه د فاخر په زړه کې پټه ده ذکر یې هرګز نه کوي چا سره یو بل هلکه پروګه غزل دی بلکې نظم ورته ویلی شي څنګه انسانان یو ځان ته څه وایي څنګه انسانان یو ځان ته څه وایي بد ته مدام بد او ځان ته ښه وایي ډېر خوش زړه خبرې خولې له زموږ نه راځي زړه خبرې خولې له زموږ نه راځي ځکه خو رښتیا موږ چاته نه وایو
ګوره مولا څومره ښې خبرې کړي، ګوره مولا څومره ښې خبرې کړي، ګوره مولا څومره ښې خبرې کړي، موږ ورته هر ځای کې ښه درانه وایو. ډېر خوندور شعر دا دې باندې. ګوره مولا څومره ښې خبرې کړي، موږ ورته په هر ځای کې درانه وایو. خو یو ته چې خبره کوي بل ته اشاره، خو یو ته چې خبره کوي بل ته اشاره، داسې کمالونو ته به څه وایو. کله چې یو څوک په موږ رښتیا وایي، کله چې یو څوک په موږ رښتیا وایي، موږ ورته په چغه سره مه وایو. ټول په دوکه سر یو، ټول په دوکه سر مادر ایمان زموږ، ټول په دوکه سر مادر ایمان زموږ، هسې موږ به مؤمن ځان ته په خوله وایو. اصل پښتو پاتې ده زموږ نه بس، اصل پښتو پاتې نه زموږ نه بس، اصل پښتو پاتې ده زموږ نه بس. جهاد په پښتو موږ پښتانه وایو، جهاد په پښتو موږ پښتانه وایو. زموږ ډېر محترم غوث احمد فاخر صاحب ډېر خوندور شعرونه لیکلي دي، ډېر کمالي لفظونه راوړل دي د پښتون ولس دپاره، د دې قام دپاره، د دې خاورې دپاره. کوشش کوو چې په موجوده حالاتو کې او د پښتون ولس دپاره د دې قام په موجوده حالاتو یې څه لیکلي دي، کوشش کوو چې نظم ترې ونیسو. جی دا یو نظم چې ذهن ته راغی، ما ورسره د لیک شکل ورکړی دی، تاسو به شریک شم. ته آزاد یې که غلام، ته آزاد که غلام، لږ شان وکړه ځان ته پام. کوم یو کار دی برابر په ښېګړه کې د خام، کم یو کار دی برابر په ښېګړه کې د خام. ستا نازونه ټوله بس، ستا نه ښه دی سیافام، ستا نازونه ټوله بس، ستا نه ښه دی سیافام. رښتیا نشي بیا ویلی، رښتیا نشي بیا ویلی چې خس شوی امام. ځان په فکر د خانې وي، خان په فکر د خانې وي، ناوري غږ د خوار عوام. خان په فکر د خانې وي، ناوري غږ د خوار عوام. هر خوا مکر او فریب په چلول د ټول نظام. تش په خوله باندې یادېږي د قانون د لوړ مقام، تش په خوله باندې یادېږي د قانون د لوړ مقام. په تکل کې د سرور هر سړی د بې لګام. شي غمونه مې غلط راوړه ډک د میو جام، شي غمونه غلط راوړه ډک د میو جام. موږ د زړه په لار روان، فکر نه کړو د انجام. موږ د زړه په لار روان، فکر نه کړو د انجام. زه به اوس یو دوه شعرونه ووایم او بیا به بیا بلنه ورکړو او یو دوه شعرونه به ترې نور هم اورو او بیا به ترې یو خوندور تپوس هم کوو. شعرونه دي چې داسې د هر چا په بلۍ مه کښېنه، داسې د هر چا په بلۍ مه کښېنه، ځان نه دې قسم دی چې کونتره جوړه کړې ده. داسې د هر چا په بلۍ مه کښېنه، ځان نه دې قسم دی چې کونتره جوړه کړې ده. مونږ خو د حیا په مدرسه کې حیادار مونږ خو د حیا په مدرسه کې حیادار کړه، تاسو د دې پېغلې نه ځناور جوړه کړه. نور هم که خوندور یو څو شعرونه ډالۍ کړو. بس دا یو بل داسې غزلګوټه راته کېدی، دا به درسره شریک کړم. وایي په معنا د محبت کله پوهېږي، په معنا د محبت کله پوهېږي، د جسمونو سوداګانې دي چې کېږي. په معنا د محبت کله پوهېږي، د جسمونو سوداګانې دي چې کېږي. هر سړی په زړه کې پټ لالچ وباسي، خوا زړګی نن په ډالۍ کله قبلېږي. هر سړی په زړه کې پټ لالچ وباسي، خوا زړګی نن په ډالۍ کله قبلېږي. د جېبونو بادشاهي د زړه له پاسه، د جېبونو بادشاهي د زړه له پاسه. اوس خو زړونه په روپو پسې کړېږي، اوس خو زړونه په روپو پسې کړېږي. نن په ډاګه یاراني وي په بازار کې، د شرمو حیا جامه ورو کېږي. جون په روپو دی د رنځور زړګي لا جون په روپو دی، ځکه دی ورپسې هر وخت کړېږي،
زما زړه د پاکې مینې طلبګار دی زما زړه د پاکې مینې طلبګار دی ستا د صدق په دې کتو کله غولېږي دا شعر دوباره دی زما زړه د پاکې مینې طلبګار دی ستا د صدق په دې کتو کله غولېږي زه فاخر له داسې مینې توبهګار یم زه فاخر له داسې مینې توبهګار یم چې په بیه بازارونه خرڅېږي ښه ملګرو دا اوس زموږ ډېر محترم او صحتمند فاخر صاحب ډېر خوندور لیکنې کړي دي یقینا چې تاسو واورېدو اوس به له دوی نه مختصر یو تپوس کوو او یقینا چې پښتون ولس دی دا جواب په غور سره وکړو دغه یو پوښتنه درته کومه چې نن سبا زموږ په پښتنه سیمه باندې شاعران هغه که په خاندان کې دي په یو قوم کې دي په یو ضلع کې دي په یو صوبه کې دي یا په پوره پاکستان کې دي دومره په تیزۍ سره ولې سیمه څه وجه کېدی شي نو شعر او ادب یو داسې شعبه ده چې په دې کې انسان خپل هر قسم له خیالات مخالفاتو سره مخې ته راوستی شي چې هغه په عام حالاتو کې هغه نشي کولی شي کمې خبرې چې په عام حالاتو کې په ساده الفاظو کې موږ وکړو نو هغې نه موږ باندې یو لیبل ولګېږي بلکې په معاشره کې را داخل مسلې راپورته شي نو شعر او ادب داسې شی دی چې دا د زړه د بړاس یا د زړه خبرې یا د خپل خیالات د ملګرو سره شریکولو یوه ذریعه ده او شاعران همیشه په هغه قوم کې سیوا کېږي چې په کوم قوم کې د محرومۍ احساس سیوا شي چې کله په یو قوم کې د محرومۍ احساس څومره سیوا کېږي هغومره په هغه قوم کې شاعران پیدا کېږي ځکه چې شعر د خپل د زړه هغه محرومي اظهار کولو دپاره یا د خپل بېچارګي یا بېوسۍ ظاهرولو دپاره یو ښه ذریعه ده او ښه طریقه ده ځکه چې موږ خپل بېچارګي ځکه چې د پښتو وطن د هېڅوک انسان ته کمزورې نشي را مخامخ کولی دا یو داسې فعل دی چې په دې کې مطلب موږ خپل هغه اصل حقیقت او هغه اصل خبرې چې دي هغه موږ مخې ته راوړو او زموږ نور کوم وروڼه عزیزان چې دي هغه یې واورو او هغې باندې وګورو فکر وکړو چې ځان له یو لاره ښه ملګرو تاسو د دوی جواب هم په غور سره واورېدو او دغه یو شعر به ووایم او بیا به اجازت غواړم په بل پروګرام کې به انشاءالله ملاقات کوو د نوو خوندورو ملګرو سره شعر دی چې وخت مختصر دی زړونه مه ماتوئ وخت مختصر دی زړونه مه ماتوئ خواږه یاران هغې کې کلک اوسئ چې څومره هم ملګري ستاسو نه خفه دي یاران دوستان رشتهداران د هغو د رضا کولو کوشش وکړئ نو انشاءالله چې مشکلات به پخپله حل شي تر د بل پروګرامه پورې ما او زما خوږ محترم له اجازت ورکړئ په لوی الله مې سپارم